بې حسابه څاڅکي توی په بحر و بر سي له لکونو کروړونو یو ګوهر سي منډې راوړي ډېر زامن او اولادونه یو یا دوه یا افلاطون او سکندر سي د لر و بر پاڼې ګلو کتونکو یو وارې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. زه دا وخت د سویلي پښتونخوا په مرکزي ښار کوټه کې په پښتو اکیډمي کې د کابل او لوی کور افغانستان له مختلفو بېلابېلو پوهنتونو سره راغلي استادانو سره ناست یم. له دوی سره به موږ پر سیاست، ادب، د ادب پر ارزښت او دلته د دوی وکوټي ته د پښتو اکیډمي د درېیم درې ورځني نړیوال سیمینار راتګ او په دې هکله به خبرې کوو. نو ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو د لارو پیج پاڼې ته وخت ورکوئ. مننه مو کوم. انځور صاحب، اول به ستاسو په لور راسم. تاسو که دا راته ووایئ چې دا څویم ځل دی چې دلته د په ادبي دغه باندې ته دلته راځې او دلته دغه چې کوم نړیوال سیمینارونه کېږي په دې کې ته شرکت کوې؟ د لوی او مهربان خدای په نامه ډېره مننه. اول خو زه د لر او بر د ویبپاڼې نه ډېره د سایټ نه مننه کوم چې تل یې د پښتنو عمده مسایل، ملي مسایل دې ته یې انعکاس ورکړی دی. هغه که په پښتونخوا کې دي، که په جنوبي پښتونخوا کې دي، که د افغانستان په بېلابېلو برخو کې دي او که د نړۍ په بېلابېلو برخو کې دي. زه د دې د مسؤلینو نه چې هغه په اروپا کې دي او که پښتونخوا کې او که په افغانستان کې دوی نه مننه کوم. ښه، په دویم قدم کې زما خبرې چې لومړنۍ دي مقدماتي دي، نو دوستان به په جزئیاتو خبرې وکړي. زه د جنوبي پښتونخوا کې کوټه پښتو اکاډمۍ نه ډېره مننه کوم د دوی د مسؤلینو نه چې دا ځل په ګڼ تعداد کې افغانان هم رابللي دي دغه سیمینار ته. او په تېره بیا د خوښۍ ځای دا دی چې دا د افغانستان له هر ګوټ نه راغلي، د بلخ نه نیولې تر کونړ، تر خوست، تر پکتیا، تر کابله، تر ننګرهاره، دا د بېلابېلو پوهنتونونو استادان دي. لکه چې تاسو هم اشاره ورته وکړله. او د افغانانو ونډه په دغه سیمینار کې د لوی ګډ کور د تاریخي افغانستان د وحدت او د یووالي په بنیاد باندې موږ ټولو ته ډېر زیات ارزښت لري. زه کوټې ته له نیکه مرغه ډېر راغلی یم، خو بېلابېلو مناسبتونو باندې راغلی یم. درې څلور په علمي او اکاډمیکو مسایلو کې راغلی یم. خو د کوټې پوهنتون په رسمي بلنه دغه درې نړیوال سیمینارونه چې جوړ کړي دي، لومړني چې په 2015 کې و زه رابلل شوی وم او مقاله مې هم لرله. له بده مرغه 2019 کال کې ما ونه کولی شو چې زه راشم، او د خوشحالۍ ځای دی چې 2019 کال په سیمینار کې هم دلته ګډون کوم. حضور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه قسم سیمینارونه لکه چې دا اوس دلته په کوټه اکاډمي کې روان دي، پښتو اکاډمي کې، او یا که بیا هلته په کابل کې کېږي، دغه وحدت ته د ادب چې کوم زموږ د پښتنو تاریخ دی، مطلب څومره ګټې او په څرنګه شکل کې ورسوي؟ بې له شکه چې دغسې سیمینارونه، دغسې مناسبتونه، ناستې، په مسایلو بحث کول، دا موږ ته له څو اړخونو نه زیات مهم دي. خو په خپله اصلي موضوع چې کومه ده، ټاپک چې موږ ورته وایو، د دې د روښانتیا دپاره د افغانستان د پښتونخوا، د جنوبي پښتونخوا او مثلا د کراچۍ او د اسلام آباد پښتانه سکالران او لیکوال او محققین راځي، په خپله د دغه موضوع د اراکیز تحلیل او څېړنې ګروېږنې د دې لپاره ډېر مهم دی. او یو اراکیز نه وي داسې کنفرانسونه، سیمینارونه. ښه، په دې کې شک نشته چې کله کله سیمه ییزې غونډې مهمې دي چې هماغه کې د یو هره سیمه کې دې وي، خو داسې د لویو غونډو دپاره خو د لویو او د زیاتو امکاناتو ضرورت هم دی. دا امکانات همیشه په لاس کې نه وي، خو لږ تر لږه په کال کې 2-3 ځلې هم چې داسې امکانات د تاریخي افغانستان په هره څنډه کې برابر شي، دا زموږ لپاره غنیمت خبره ده. دویمه خبره چې زما په نظر باندې دا د تحقیقي اړخ نه په دې اوسنیو حالاتو او شرایطو کې موږ لپاره ډېره مهمه هغه دا ده چې پښتانه څېړونکي، محققین، د نظر خاوندان، منورین، دوی په یو نغري راټول شي
او عمومي مسایل د وطن د لوی وطن مسایل چې دي د ژبې مسایل دي، د ادب مسایل دي، د کلچر او ثقافت مسایل دي، دا څنګه سره کینی یو د بل واوري، د زړه خواله سره وکړي او د راتلونکي لپاره د لویو کارونو دپاره دوی په یو متحد فکر وکړي. زما په نظر باندې د تحقیقي کار په څنګ کې دغه اړخ موږ ته ډېر زیات مهم دی او یو بل سره پیژني. مهمه خبره دا ده چې دا بېلابېل لیکوال یو بل سره پیژني، یو له بل ژونده خبرېږي، یو د بل له حالاتو نه خبرېږي، یو د بل د لیکنو نه، د څېړنو نه، د تحقیقاتو نه چې دا موږ دپاره په کلتوري او ثقافتي لحاظ او په ادبي لحاظ دا ډېر مهم دي. یو د بل د ټولو حالاتو نه خبرېږي، کتابونه سره تبادله کېږي، خیالونه سره تبادل کېږي، افکار سره تبادله کېږي او په آخر کې موږ داسې شیانو ته واحدو ټکو ته رسوي او دا موږ لپاره ډېر مهم دی. ډېره مننه. اوس زه راځم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي د کابل نظیم سیدي صاحب په لور باندې. سیدي صاحب که تاسو دا راته ووایاستئ چې هلته په هغه وطن کې چې زموږ کوم پښتانه او دلته چې کوم پښتانه ژوند کوي، د دوی په کلتور کې، د دوی په ناسته پاسته کې تاسو څه بېلوالی وینئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو او د ستاسو په خیر ټولو چلوونکو او لیدونکو ته د ټولو سره سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویله، شک نشته چې دواړه اړخونو کې هلته او دلته او بالاخره په سنلیک پښتونخوا کې پښتانه چې دي دا ټول یو اساس دی، یو بنسټ دی او یو قوم دی. نو ځکه زه فکر کوم چې په زموږ یوازینی فرق چې دی هغه په ژبني لحاظ به لږ ډېر وي. ژبني لحاظ مې هدف دا دی چې هلته که موږ هغه سیمې پښتانه چې د ایران سره نږدې دي هلته به د فارسي ژبې اغېزې پکې ډېرې وي او دلته ښکاره خبره ده چې د اردو کې زیاتېږي. نو هغه بیا د ژبپوهنې بحث دی چې په خپل ځای کې پرې بحث کوو. خو که کله تاسو فرهنګي او کلتوري مسایلو ته یې ګورئ، دا تقریبا په 100% سره ورته دي. هغه 100% هم چې بدلون راغلی هغې یوازینی علت لکه مخکې چې ما وویله چې متاسفانه موږ له نورو ځایانو متاثره شوي یو یا اغېزمن شوي. هغه اغېزې دي چې په دواړو اړخونو یې تاثیر کړی دی او په ځینو مواردو کې په ډېرو کم مواردو کې اختلاف یا ستونزې را پیدا کړي. په ټوله کې زه فکر کوم چې زموږ کلتور، زموږ فرهنګ، زموږ راشدرشي دا ټول سره ګډ دي او مختلف دي او دې نه موږ ځان نه شو خلاصولی. حتی تاسو ګورئ چې په هغه سیمو کې چې نږدې دواړه غاړه سره پراته دي خپلوۍ لري، کور یو ځای دی، پټی بل ځای دی، حجره یو ځای دی، کور بل ځای دی. نو دا هغه شیان دي چې موږ په دغې اساس ویلی شو چې موږ سره جلا نه یو، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ او په ټوله کې په راشدرشه کې. نو دا زموږ مشترکات دي چې موږ سره نشي جلا کولی. صحیح، ډېره مننه. زما بله پوښتنه به د یار محمد پښتین صاحب څخه وي چې دی د پکتیا پوهنتون استاد دی. یار محمد پښتین صاحب که تاسو دا راته ووایاستئ چې دلته په افغانستان کې د پښتو چې کوم ادب دی او په دغه افغانستان کې چې د فارسي کوم ادب دی دا کوم مشترکات سره لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی د دې پروګرام چلوونکو او د دې پروګرام ترتیب کوونکو، لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې لا هم نور د لر او بر ویبپاڼه تاسې او د تاسو نور ملګري چې ټول افغانستان کې په لر او بر پښتونخوا کې وي هغوی نور هم هڅې وکړي، کار وکړي. پرې مننه کوو. خبره داسې ده چې فارسي ادب او پښتو ادب دا دوه ژبې دي او د دواړو ژبو مور همغه آریایي ژبې دي او استاده د دوی په ادب کې په اساس کې دومره توپیر نشته، مګر هغوی خپلې ژبې ته کار کوي چې هغه دري ژبه ده. موږ ورته دري وایي، په ایران کې ورته فارسي وایي او موږ خپلې پښتو ژبې ته کار کوو. په ادب کې کوم فورمونه چې دي هغه اکثره فورمونه د عربي نه راغلي، موږ ته هم راغلي دي او د دوی سره هم دي. دوی په خپلو ژانرونو او خپلو فورمونو کې دري ژبې ته کار کوي،
او موږ په پښتو ژبه کې دې ته کار خو څومره چې په دې کار کې موږ کار کوو د دوی نه ډېر پیاوړی ده د دوی نه ډېر پیاوړی په دې ده چې یوه ډېره ښه نمونه یې همدغه پروګرام ده چې موږ دلته راغلي یو هغه پښتانه چې په دې منطقه کې پراته دي چې هغه په لر کې دي او په بر کې دي دا وړ مشترک سمینارونه او غونډې او مجلسونه جوړوي دوی په خپلو منځونو کې دا یوه واحده پښتو ژبه په یو واحد سیستم کې کار ورته کوي او تر یو خاص نظم او ډیسپلین لاندې مګر همدري یا فارسي ژبه چې ده یوه د بلې لهجه ده هغوی چې زه څومره پوهېږم د دوی ترمنځ دومره قوي اړیکې چې هغه په ایران کې ده یا مثلا په افغانستان کې ده یا په تاجکستان کې څه دومره قوي اړیکې نه لري د ناستو چې هغوی کار وکړي مننه زه اوس راځم د نورالله شاد صاحب په هکله یوه سیاسي پوښتنه به ترې وکړم دلته په دې وطن کې اوس تقریبا 2 کاله ته نږدې یو غورځنګ روان دی د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه چې مشر یې منظور احمد پښتین دی تاسو له هغه وطن څخه و دې غورځنګ ته څنګه ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم سلام درنو لیدونکو او تاسو ته د غورځنګ په اړه چې نظر دی باید د هیلهمنۍ نظر دی لکه تاسو وویلې دا یو نیم کال په غالب ګمان 2 کاله کېږي چې دوی کار روان کړی دی او دوی انسان ته د ژوند خبره کوي دوی پښتون ته د ژوند خبره کوي څوک چې د ژوند خبره کوي څوک چې د مینې خبره کوي او څوک چې د خوښۍ خبره کوي نو د هغې لپاره هیلهمني پکار ده خصوصا ما چې څومره منظور اورېدلی د ملګري محسن مې اورېدلی او علي وزیر مې اورېدلی په دې کال 2 کې تر اوسه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې هغه د دنیا په کوم کتاب کې ناروا ورته وویلی شي د دوی ټولې غوښتنې انساني دي د دوی ټولې غوښتنې په منطق ولاړې دي او د دوی ټولې غوښتنې د مینې غوښتنې دي او سړی خوشحالیږي بنده خوشحالیږي چې دلته داسې یو څوک شته چې پښتون ته ژوندون غواړي البته منظور ډېر کله دا خبره کوي چې یوازې پښتون ته نه د دوی خو د دې حرکت نوم پښتون ته ژوندون غوښتل دي یا د پښتون ژغورنې خوځښت دی خو دوی ټول انسان دپاره د خیر خبره کوي د سولې خبره کوي دلته په دغه غورځنګ کې د دوی چې کوم 2 غړي دي چې هغه د پاکستاني پارلمان کنندې دم دي کامیابه شوي دي خپل ولس ټاکلي دغه ته یې وژلي دي هغه 2 لکه محسن او علي وزیر دا ټایم په زندان کې دي قید دي جیل دي دوی چې په کوم کیس او څه دغه کې جیل شوي دي غورځنګ دغسې یو بیانیه ږدي چې دا بالکل مطلب چې کوم هغه دلته په پاکستاني اصطلاح کې FIR ورته وایي FIR پرچا دا پرې کټ شوي دي و دغه ته تاسو په څه نظر ګورئ دا خو ژوند دی دا خو انسان دی بیا په سیاسي ډګر کې خو دا خبرې به ډېرې ځي او راځي خو دا به بیا وروسته معلومېږي چې څوک ګناهګار دی او که ګناهګار نه دی لکه محسن داوړ خپله راغلی دی ځان یې د قاضي مخې ته ایښی دی چې بس که زه چېرته ګناهګار یم ما محاکمه کړه او زه د سزا ووینم او علي وزیر هم هغه وخت نیول شوی و دوی خواوې دي دواړه خواوې بېلابېلې دعوې لري دا دعوې به تر څېړنو وروسته سپیناوي ته رسېږي او حق ته به رسېږي محسن چې خپله وایي که زه ګناهګار یم نو سزا ته تیار یم نو موږ به دا خبره موږ هم نه کوو چې ګناهګار محسن دې سزا ونه ویني که ګناهګار و په رښتیا به محسن سزا وویني او که ګناهګار نه و انشاءالله هغه به بیا د زندان نه راځي هېڅ خبره نشته